15 پاکستانی پوځیان چا څنګه ولې هلاک کړل؟ دغه 15 پاکستانیو باندې چا برید کړی دی؟ ویډیو وګورئ ترڅو په دې هر څه خبر شئ. د پاکستان د کراچۍ ښار په محمود آباد کیټ سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر موټر چاودنه شوې ده. د لومړنیو راپورونو له مخې یاده پیښه د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د پوځیانو پر یوه موټر شوې چې ګڼ تلفات هم لري. سرچینې وایي چې تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې کره معلومات نشته. دغه راز بیا وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې هم 2 پاکستانی پوځیان هلاک کړي دي. دا پیښه نن ماښام د خیبر پښتونخوا د باړې سیمې په جان خان کلي کې د پاکستان پر FC ځواکونو شوې ده. سرچینې وایي چې په دې پیښه کې د 2 پاکستانیو پوځیانو د هلاک کېدو ترڅنګ یو بل مرګونی ټپي دی. که څه هم تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو هلته د تحریک طالبان پاکستان ډله ډیری وخت دا ډول بریدونه ترسره کوي. دغه راز د یوه بل خبر له مخې بلوچ بیلتون پالي ډلې کیچ ولسوالۍ کې 15 پاکستانی پوځیان هلاک کړي. یادې ډلې د بلوچستان په کیچ ولسوالۍ کې پر پاکستانی پوځیانو برید کړی دی چې په ترڅ کې 15 پوځیان هلاک شوي او 3 نور مرګوني ټپیان دي. د یادې ډلې ویاند جیند بلوچ ویلي دي چې د دوی ملګري کمین کې ناست و چې د پاکستانی پوځیانو د مرکزي موټر پرې راغلی و او د دوی له خونړي برید سره مخ شول. اوس هم یاد برید منلی خو د تلفاتو شمیر کمه ښیي. په دې وروستیو کې پر پاکستانی پوځیانو مرګوني بریدونه ډیر شوي او هره ورځ یې بې شمېره پوځیان هلاک کیږي. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کوم چې د سوله افغان یوټیوب چینل ویډیوګانې ګورئ. زموږ د یوټیوب چینل سره همکارۍ مه هیروئ. د ملاتړ لپاره مو ویډیو لایک کړئ او د څارلو لپاره مو در سره چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا زموږ د یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته په تمه اوسئ.